السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې موږ ستاسو وړاندې ستاسو حضور ته د پلار او د ماشوم مکالمه راوړې ده. په دې خیال او په دې خاطر باندې چې موږ له خپلو ماشومانو سره هم انګلیسي زده کړو، د دې دپاره چې هغوی ته په خپلو سبقونو کې اسانتیاوې راشي. نو مونږه ستاسو پر وړاندې دغه ښکلې مکالمه راوړې ده. پلار د خپل بچی نه تپوسونه کوي. بره تاسو وینئ دا د پلار خبرې دي او دا لاندې چې تاسو وینئ دا د ماشوم جواب دی خپل پلار ته. نو راځئ د دې مکالمې په طرف. وړومبی پلار تپوس کوي د خپل ماشوم نه، هلو بیبي هاو آر یو. هلو بچیه څنګه یې؟ هلو بیبي هاو آر یو. هلو بچیه څنګه یې؟ بیبي ماشوم ورته وایي یس پاپا I'm fine. بله بابا خیم. Yes پاپا I'm fine. بله بابا خیم. پلار ورته بیا وایي Where is your hair? Where is your hair? ویښتان دې کوم دي؟ بیبي ماشوم ورته وایي It's here بابا. دلته دی بابا. It's here پاپا. دلته دی بابا. بیا ورته وایي What is the color of your hair? What is the color of your hair? د ویښتانو رنګ دې څنګه دی؟ بیبي ماشوم ورته وایي بلیک پاپا. تور دی بابا. بلیک پاپا. تور دی بابا. بیا ورته پلار وایي How many eyes have you? ستا څو سترګې دي؟ How many eyes have you? ستا څو سترګې دي؟ اصل کې داسې د جمله How many eyes do you have؟ ستا څو سترګې دي، خو ماشومانو سره د ماشومانو په لهجه وایي How many eyes have you? ستا څو سترګې دي؟ ماشوم ورته وایي Two پاپا. دوه دي بابا. Two پاپا. دوه دي بابا. بیا ورته پلار وایي How many hands have you? ستا څو لاسونه دي؟ How many hands have you? ستا څو لاسونه دي؟ ماشوم ورته وایي Two پاپا. دوه دي بابا. Two پاپا. دوه دي بابا. بیا ورته پلار وایي How many teeth have you? ستا څو غاښونه دي؟ How many teeth have you? ستا څو غاښونه دي؟ بیبي ماشوم ورته وایي I can't count them. زه یې نشم شمارلی. I can't count them. زه یې نشم شمارلی. پلار ورته بیا وایي Can you see them? آیا تا ته ښکاري؟ Can you see them? آیا تا ته ښکاري؟ بیبي ماشوم ورته وایي No پاپا. I can feel them. نه بابا نه ښکاري راته. I can feel them. زه یې صرف محسوسومه. بیا ورته پلار وایي How many noses have you? ستا څو پوزې دي؟ How many noses have you? ستا څو پوزې دي؟ بیبي ماشوم ورته وایي I have only one nose. زما صرف یوه پوزه ده. I have only one nose. زما صرف یوه پوزه ده. پلار ورته بیا وایي Where is your tongue? Show me. Where is your tongue? Show me. ژبه دې کوم ده؟ ما ته یې ښکاره کړه. بیبي ماشوم ورته وایي It's here پاپا. دا ده بابا. It's here پاپا. دا ده بابا. بیا دې پلار تپوس کوي How many ears have you? ستا څو غوږونه دي؟ How many ears have you? ستا څو غوږونه دي؟ بیبي ماشوم ورته وایي Two ears. دوه غوږونه. Two ears. دوه غوږونه. بیا دې پلار تپوس کوي Where is your mummy? مور دې چیرته ده؟ Where is your mummy? مور دې چیرته ده؟ بیبي ماشوم ورته وایي She's in the kitchen. هغه کچن یعنی اشپزخانه کې ده. She's in the kitchen. هغه اشپزخانه کې ده. بیا دې پلار تپوس کوي Have you taken breakfast? ناشته دې کړې ده؟ Have you taken breakfast? ناشته یا سباناری دې کړی دی؟ بیبي ماشوم ورته وایي No پاپا. نه بابا. I don't want to. نه غواړم یعنی زړه ته مې نه کېږي. I don't want to. زړه ته مې نه کېږي. Father. پلار ته بیا تپوس کوي Won't you go to school? Won't you یعنی will you not go to school? آیا ته سکول ته نه ځې؟ بیبي ماشوم ورته وایي No پاپا. I'm not feeling well. نه بابا. زه ښه نه محسوسوم یعنی زه ښه نه یم.
No, Papa, I'm not feeling well. زه ښه نه یم. Father, پلار ورته وایي Have you given an application? Have you given آیا تا ورکړی an application؟ روقه درخواست، یعنی آیا تا سکول کې درخواست یا روقه یا چټۍ ورکړې ده د چټۍ دپاره؟ بیبي ماشوم ورته وایي پاپا پلیز رایټ آن فور می، پلیز مهرباني وکړه رایټ آن دا ولیکه فور می زما دپاره، یعنی زما دپاره یې ته ولیکه. Father, پلار ورته وایي Why didn't you inform your principal on the telephone? Why didn't you inform؟ تا ولې خبر نه کړو your principal خپل پرنسپل on the telephone په ټلیفون، یعنی تا خپل پرنسپل خپل سرمعلم په ټلیفون ولې خبر نه کړو؟ بیبي ماشوم ورته وایي He will not believe me, Papa. He will not believe me. هغه به په ما یقین ونه کړي پاپا بابا، یعنی هغه به په ما یقین ونه کړي. Father, پلار ورته وایي Okay, I write it. سمه ده زه یې لیکم. Take care of yourself. د خپل ځان خیال ساته. Okay, I write it. سمه ده زه یې لیکم. Take care of yourself. د خپل ځان خیال ساته. بیبي ماشوم ورته وایي Thank you, Papa. مننه بابا. Thank you, Papa. مننه بابا. اوس راځو د یو بلې مکالمې په طرف. محترمو دوستانو راځئ په دې درس کې زده کړئ چې موږ به ځان دپاره یو څیز په یو دکان کې یا سوپر مارکیټ کې یا هر ځای چې وي ځان دپاره به یو څیز څنګه اخلو. لکه مثال موږ ځان ته موبایل اخلو یا یو پکې اخلو یا چې د یو قلم اخلو یو کتاب اخلو، نو په کومو الفاظو به موږ وایو مثال دا پسو دی او دکاندار سره به خبره څنګه کوو. راځئ په دې درس کې زده کړئ. د ټول نه اول موږ چې وایو دا پسو دی، نو پسو دی دپاره به موږ وایو how much. how much معنا پسو. او د دې نه بعد که موږ وایو چې دا موبایل پسو دی، نو موږ به وایو how much is this mobile. دا موبایل پسو دی. که موږ ځان له یو کتاب اخلو وایو به how much is this book. دا کتاب پسو دی. که مثال موږ ځان له یو قلم اخلو نو وایو به چې how much is this pen. دا پن پسو دی. اوس که موږ ځان ته موبایل اخلو نو موږ به وایو how much is this mobile. دا موبایل پسو دی. نو دکاندار به موږ ته وایي it's $500. دا په $500 دی. یا it's $1000. دا په $1000 دی. یا it's $100. دا په $100 دی. نو که زمونږ دغه نی خوښ یا دا ګران وي نو موږ دا هم ویلی شو چې یو بل موبایل پروت وي موږ به تپوس وکړو چې and that one او دغه یو یعنی دغه بل پسو دی and that one بل ته به ګوته ونیسو وایو به چې and that one او دغه یو پسو دی. نو هغه به زمونږ نه تپوس وکړي چې which one کم یو یادی which one معنا کم یو. نو هغې نه وروسته به ورته موږ وضاحت وکړو. لکه مثال هغه تور رنګ والا وي نو موږ به ورته وایو the black one دغه تور یو. یا هغه سپین رنګ والا وي نو موږ به ورته وایو the white one دغه سپین یو. یا که هغه لرې وي نو موږ به ورته ګوته ونیسو چې that one دغه یو. که نږدې وي نو موږ به وایو this one دا یو. نو دکاندار به په جواب کې وایي it's $400. دا په $400 دی. it's $400. دا په $400 دی. نو موږ که ورته وایو چې یاره څه ګزاره پکې شته نو وایو به is there any concession. څه ګزاره پکې شته. concession وایي ګزارې ته یا رعایت ته. is there any concession په دې کې څه ګزاره شته څه رعایت پکې شته. نو که فکس ریټ وي هغه به موږ ته وایي sorry it is fixed rate. وبخه دا ثابت قیمت دی یا دا اخیری قیمت دی. sorry it is fixed rate. دا فکس ریټ دی یعنی دا کمیږي نه. نو بیا به موږ یو انتخاب کو ورته به وایو چې okay give me this one. سمه ده give me this one دغه یو ماته راکه. okay سمه ده give me this one دغه یو ماته راکه. هغه به ورته وایي okay there you go واخله. okay سمه ده there you go واخله. there you go د دې دپاره استعمالیږي واخله. د دې په ځای here you are هم ویلی شي here you are یعنی واخله یا there you go واخله. نو ته به ورته وایې thank you مننه. به ورته وایي ویلکم هرکلی یعنی هر کله راشي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ویډیو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.